منګه ان شاء الله نن ورځ سورة الفاتحه تکمیله او د دې مبارک سورت 2 آیتونه چې پاتې دي د دې معنا او مفهوم او د کې چې منګه تاسو ته څه پیغامات دي په ځانګړي ډول چې د مونځ په وخت کې منګه په پام کې ونیسو ان شاء الله هغه خپلو کې سره شریکو او به د ګرامر او قواعدو برخه ده ان شاء الله او به په اخر کې ښوونیزې لارښوونې دي په دې ناسته کې موږ او تاسې 11 نوي کلمات او الفاظ زده کوو چې دا په قرآن کریم کې د 3000 وارونه زیات راغلي یعنې 3298 ځل راغلي نو خپل درس باندې پیل کوو د معمول مطابق تلاوت کوو او بیا ان شاء الله تاسې ما سره تلاوت کوئ د تیر درس پوښتنه او ارزونه به بیا سبا وکړو ان شاء الله ځکه چې تاسې تکرار هم کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زمونږ استاسې اخیری 2 آیتونه چې دې نه پیل کېږي اهدنا نو د دې ترجمه کوو او بیا ان شاء الله د دې کې پیغامونه ځان شریکو اهدي موږ ته لارښوونه وکړه اهدي هدایت وکړه لارښوونه وکړه نه موږ تاسو اشاره کړې وه که نه یو ایو یو نه که زه ویل غواړم چې ما ته هدایت وکړه نو څنګه وایم نی او دلته اوس دی اهدنا که داسې وکړم نو څه به وایم اهدي هی اهدي هم اهدي ها دلته دی اهدي نا لارښوونه وکړه نه دا اشاره به کوئ دا اشاره ده دا اشاره ضرور کوئ چې دا اشاره مې نه ښودله ده نه اهدې لارښوونه وکړه نه موږ ته وښایه هدایت وکړه لارښوونه وکړه موږ ته الصراط لاره الصراط لکه الحمدو کې موږ او تاسو ویلو چې عامه لاره نه هغه خاصه لاره ده صراط عامه لاره خو چې الصراط شو
نو تاسو ویلو که نه اسم کې کتابون او الکتابو دغه خاص یعنی منږ ته وښایه الصراط لاره خو عامه لاره نه د عامه لاره نه خاصه لاره د هم څه شي نه وپېژندل د الف او لام نه المستقیمه المستقیمه د نیغ خط ته خو تاسې ګورئ نیغه لاره نیغه لاره یعنې داسې نیغه لاره چې هغه موږ سیده برابر جنت ته مو ورسوي او ستا رضا راته د هغې په نتیجه کې نصیب شي المستقیم استقامت موږ او تاسو وایو که نه خط مستقیم او بل خط منحني او د خطوطو ډېر انواع دي او استقامات مستقیم دا موږ او تاسو په ژبو کې استفاده کیږي د مستقیم خط چې دی هغه نقطې ته د رسېدو د ټولو نه لنډه لاره چې ده هغه مستقیم خط دی منحني خطونه چې دي هغې کې کږلیچونه وي المستقیم استقامت هم د همدې نه دی یعنی استقامت به همدې ته وایي چې بیا په دې لار څوک ورته یو ځل برابر شي بیا دا میدان نه پرېږدي تیښته نه کوي په همدې باندې ثابت ولاړي الصراط المستقیمه الصراط تاسې الف لام وینئ چې هغه خاص لاره چې هغه نیغه لاره ده نیغه لاره موږ ته وښایه عزیزانو یو خو تاسې دې ته پام وکئ چې دې آیت پورې موږ او تاسو ډېرې خبرې وکړې الله رب العالمین سره د هغې حمد و ثنا او ستایش او د هغې د ربوبیت او د رحمانیت او د رحیمیت د اعترافونه هم ټول وکړل او د هغې د قیامت د ورځې خبره راغله مالک یوم الدین او بیا زموږ هغې سره چې کوم یعنې کوم کار چې راسپارلی خبره راغله مکمله د عبادت ایاک نعبدو او د استعانت خبره راغله ښه د ټول تمهید نه وروسته مونږ دا نه وایو چې بس یعنې بل هم هېڅ څه ونه غوښتل که نه صحت شته نورې ډېرې خبرې شته امکانات وسایل شته د دنیا او د آخرت ډېر نور مسایل هم شته خو دې نه وروسته د هدایت غوښتنه دا ډېره عجیبه ده دومره تمهید نه وروسته دې نه دا معلومیږي چې دا لارښوونه او هدایت دا اساس دی که دا یي د دنیا او د آخرت ټول کارونه به جوړي او که دې نه انسان محروم وي نو جزئی کارونه کیدای شي جوړ شي خو موږ یعنی الله رب العالمین موږ ته دا طریقه وښودله چې اصل شی وغواړئ دا ضمني شیان ټول په خپله راځي چې انسان په لاره برابر شو یو ځل نو د لارې په اوږدو کې چې څومره خبرې دی په خپله راځي ضمني ښه نیغه لاره راته وښایه یعنې د ژوند داسې لاره راته وښایه چې د مونږ په هغې کې د غلط بینۍ او د غلط کارۍ دواړو نه پکې منع شو یعنې زمونږ فکر او نظر هم صحیح تصور او معتقد او فکر دا هم صحیح داسې په نیغه لارې او زمونږ کړنې هم صحیح کله کله انسان عملونه صحیح کوي خو فکر کې هلته فتوري او قصوري کله فکر ډېر لوړي خو دا لاندې عملونه ګډوډي یعنې داسې لار راته وښایه چې زمونږ فکر او نظر او تصور او معتقد دا هم صحیح او زمونږ کړنې چې لاندې دي هغه هم صحیح او درست دي اهدنا الصراط المستقیم ښه راته یې وښایه په دې کې یو معنا ده چې په دې باندې د تللو توفیق راکړه خبره ورسېدی یعنې راته خو زه او ته او دا ټول مسلمانان چې مونځ کوو او دا دعا کوو خو لاره خو یې راته ښودلې ده په لاره خو روان یو معنا دا ده چې په دې باندې د تللو توفیق هم راکړه یو معنا دویمه معنا یې دا ده چې په دې هم همیشه قایم او دایم وساته
څوک چې دا دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم خو په نیغه لاره برابر دی چې دا راغلی مونځ کوي او داسې کړی جمع کې دی نو بیا د دې نیغې لارو غوښتنو چې دا خو تحصیل حاصل دی وایي نه دی کې خبره ده که نه مخکې اعوذ بالله کې موږ دا خبره وکړه چې موږ په هره لحظه او هره لمحه د شیطان د هجوم او د هغې د یرغل لاندې یو نو موږ ته ثبات او استقامت په دې لاره پکار دی او دا چې الله پاک موږ ته نصیب نه کړي موږ دومره وس او توان نشته په قرآن کریم کې کټ مټ همدغه یو مفهوم په بل آیت کې دی الله رب العالمین فرمایي چې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا ای مؤمنانو تاسو ایمان راوړئ نو مؤمنان خو ایمان راوړی نو بیا څنګه ورته وایي چې ایمان راوړئ یعنی معنا دا چې په دې ایمان باندې ثابت پاتې شئ دا چې موږ او تاسې په 15 وخته منځونو کې په 22 رکعاتونو کې دا هدایت غواړو د ثبات او د استقامت خبره نه دی کې یا الله پاکه په لاره خو روان شوي خو اوس موږ په دې نیغه لار باندې ثابت پاتې کې په دې نیغه لار باندې موږ ته مستقیم پاتې کې چې دا لاره نه دغه نشي محترمو د مسلمان اوسېدلو او د مسلمان پاتې کېدلو دپاره هدایت او لارښوونه او رهنمۍ لومړنی قدم دی دا اولینه خبره ده او دا ځینې علماو په علم تعبیر کړي علم مسلمان او د غیر مسلمان په منځ کې د علم فرق دی مسلمان د وحدانیت د لا اله الا الله په معنا پوهیږي او غیر مسلمان پې نه پوهیږي او همدغه هدایت دی دا لارښوونه ده محترمو د مانځه په وخت کې چې موږ او تاسې دا دعا کوو نو دا غواړو چې په دې مانځه کې موږ په هدایت ولره لکه انسان کله په مانځه ولاړ یو په ګډو وډو سري او دې جومات نه چې ووځو دفتر ته ځو ټولګي ته ځو پوهنتون ته ځو کاروبار ته ځو مختلفې چارې دي ملګرو سره یو خبرې اترې کوو په هره لحظه د شیطان وسوسې او د هغې شر موږ ته متوجه دی یعنې په دې هر وخت کې یا الله ته موږ ته زموږ هادي او رهنما اوسه او موږ ته د صحیح او درست موقف د انتخابولو توفیق را په برخه که د صحیح او درست چې ستا د خوښې دریز او موقفي هماغه موږ انتخاب کو هماغه غوره کو نو محترم ورونو په دې وجه باندې د ټولو شیانو نه مخکې په دې سورت فاتحې د دې دومره تمهید نه وروسته موږ د الله رب العالمین نه د دې ټولو شیانو تر مخه د هدایت غوښتنه کوو اهدنا الصراط المستقیم خو سوال دا دی چې هدایت خو موږ غواړو دا هدایت دی کوم ځای کې یو انسان یو شی غواړي الله اوبه م نشته اوبه راته نصیب کړي او هلته یو غاټه چینه موجوده ده نو خو هغه چې انسان ته معلومه شي لاړ شي بس دعا هم قبوله شو هلته دغه محترمو د دې هدایت سرچشمه چې دا د الله رب العالمین کتاب ده او دا دې کتاب په خپله فرمایلي هدن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إن هذا القرآن يهدي هداية أمداك دویم سوال او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې د هغې پاک مبارک حدیثونه او بیا په هغې باندې عمل کول نو که موږ غواړو چې په هدایت شو او الله پاک نه غوښتنه کوو او سرچشمه یې دا ده اوس خبره دا ده چې د هدایت د دې سرچشمې او د دې منبع نه که انسان استفاده نشي کولی پې پوهېږي نه نو هغې ته خو هدایت هېڅ معنا نه لري تاسې محترم ورونو تاسو دا عرض کوم دا هر لمانځه کې چې موږ او تاسو کومه حصه تلاوت کوو
یا د امام صاحب نه اورو. دا په حقیقت کې دغه دعا ده چې الله پاک قبوله کړه. تا ویل اهدنا الصراط المستقیم، امام صاحب فورا شروع کې چې مثلا الم نشرح لك صدرك صحیح ده اخیره پورې. اوس دغه هدایت راغی، دا هدایت دغه لارښوونه د دې په معنا او مطلب باندې او په ترجمه باندې که څوک پوه نشي، معنا دا ده چې بیا محروم دی. تا دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم، قرآن شریف د سر نه شروع کړی دی، اهدنا الحمد دی یو په دې کې دا دعا راغله. بس آنن الله رب العالمین د الف لام میم ذلک الکتاب والناس پورې ته ته چې بس دا هدایت دی. نو اوس خبره دا ده چې آیا دا هدایت موږ او تاسو همداسې بې پوهې غواړو، اصل مقصد هم نه دی، هسې بس رواجي غواړو، او که په پوهې سره یعنې هغه څه چې وایو یعنې هغه د زړه د تله وایو. عمومي وضعیت محترمو همداسې دی چې دا یو نوع دی، یو روټیني شکل اختیار کړی دی. اهدنا الصراط المستقیم و اماغه آیتونه چې د دې نه وروسته هغه مسلمان تلاوت کوي، یا امر ورته یا ورته نهي. امر کې د سره په قصه کې هم نه، او چې نهي چې دا کار مه کوئ هماغې کې ککړي، دغه زما تعبیر چې دی توتی په شان دغسې. نو انسان دې ته وګوري چې آیا په واقعي معنا زه دا هدایت غواړم، دا هدایت چې دی هسې واقعي او که هسې بس په ژبه مې خبره راغلی، آیا ما سره د دې قدر شته دی؟ واقعا دا هدایت ما ته مهم دی؟ که چیرته مهمي نو هغه د فورا دا تصمیم ونیسي چې هدایت نامه او د نامنبه خو دا کتاب دی، اوس دې باندې پوهېدل غواړي، دې دپاره برنامه جوړول غواړي. که یو انسان 40 کالو پورې، 50 کالو پورې، 60 کالو پورې، 80 کالو پورې دا توفیق ونه مومي چې د الله تعالی دا کتاب باندې ځان پوی کی، نو دې معنا دا ده چې هسې لګیا دی دا اهدنا الصراط المستقیم وی، او خو داسې ډېر قصه کې نه دی، داسې ډېر ورته مهمه نه ده. یا د دومره مهمه خبره ده چې موږ او تاسو هر مانځه کې هره ورځ 22 ځل د دې په غوښتنې مکلف یو. تاسو بله یو دعا ماته وښایئ چې دومره زیات په کثرت سره موږ او تاسو کوو. دا استغفار خو موږ او تاسو هغه هم کوو، لیکن نفلي دی، صحیح ده که نه؟ دا خو وجوبا د دې صورت د ویلو نه پرته د سره مونځ شته نه، مونځ نشته، یعنی وجوبا موږ او تاسو نه دا مطلوبه ده چې هدایت وغواړو. اوس هر مسلمان په دې خبره لږ ځان پوی کی چې دا څه چې غواړم دې کې سنجیده یم او که نه، او که هم چې هسې په کار مې نه دی، خو هسې بس په دې ژبه مې راغلی چې اهدنا الصراط المستقیم. نو محترم ورونو، خبره مې دا کوله چې دا د هدایت منبع دا کتاب دی، او دا کتاب دې سره ځان وصل کول غواړي، اړیکه جوړول غواړي، او بیا به ورو ورو د هدایت د خپل وس او توان مطابق او د الله رب العالمین د توفیق مطابق به انسان غینا استفاده کوي. اهدنا الصراط المستقیم دې کې او د دې پیغامونو ترڅنګ محترم ورونو بل خبره دا ده چې انسان دا اهدنا وی، نو معنا دا ده چې انسان د الله رب العالمین نه د هدایت معلومولو چې په دې کې درسته لاره کومه ده، او بیا په هغې باندې د تللو دعا کوي. دعا کې د ټولو نه مهم شی دا دی، دعا انسان د هغه شي دپاره کوي چې ډېر زیات لیوالتۍ لري. اوس یو څوک مریض وي خدای ناخواسته، او یا الله جوړ مې کړي، او یا الله جوړ مې کړي، یعنی د زړه نه دا خبره کوي، داسې نه وایي که جوړه مې جوړ مې کړي که نه بس مریض خو هسې مې یم، یعنې د زړه نه هغه دغه کوي. او قاري صاحبان راولي وایي دعا وکړي چې الله مې جوړ کړي، دا مرض مې ډېر خطرناک دی. یو سړی تجارت شروع کړی، هغه د زړه نه دعا کوي چې یا الله ته اوس مې د دومره وخت او سرمایه پکې مصرف کړې ده، د دې کې برکت راته واچوي.
هغې ته یعنې دعات به دعا ده که نه. د ځینې خلکو چې اولاد نه وي داسې هغوی نه پوښتنه وکړئ چې هغه څومره په الحاح او اصرار سره سوال کوي چې یا الله بس نور مې هېڅ هم نه دي په کار خو یو 2 بچي راته راکړي. خو آیا د هدایت په اړه موږ هم داسې یو دا د هدایت غوښتنو نو دا خبره چې موږ او تاسو دا آیت وایو اهدنا الصراط المستقیم دا په دې ذهن کې راشي. ځکه که چېرته داسې نه وي چې یو شی موږ او تاسې زړه نه زړه غواړو، یعنې څوک چې چا نه چې غواړي هغه د په ډېر توجه سره او په ډېر اهتمام سره چې راته یې راکړي که نه، او که وایي چې بس هسې سوال کومه کرای کرای نه کم هېڅ خبره هم نشته. نو محترم ورونو دا آیت شریف د دې تصور سره او د هماغې دعا سره او د ځان د ارزونې سره دا آیت موږ او تاسو اول ترجمه کوو او بیا تلاوت کوو. تاسو ترجمه وکړئ اهدي نا اهدي څه معنی؟ نا الصراط المستقیم نیغا. په حدیث شریف کې راځي یو ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مستقیم 2 خطونه کش کړل او بیا دې خوا او دې خوا نور خطونه کش کړل او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې دعات علی ابواب جهنم. په دې مستقیمه لار چې ته ځې او دا دینه دا مختلفې لارې دي خوا تللی دي، په دې هره لاره باندې یو دعوتګر ناست دی او دا دعوتګر خلک جهنم ته دعوت کوي. دلته دنیا پرستان ماده پرستان ناست دي، وایي دلته راځئ. دلته چې ناست دي بد اخلاقه خلک ناست دي، دلته ظالمان ناست دي، دلته دا هر څوک وایي چې راځئ دا زموږ په دې کوڅه کې راځئ. که څوک دا مستقیمه لار پرېږدي او د دې دعاتو پسې شي نو مستقیمه لاره ترې پاتې شو، هغه لاره چې جنت ته وړي. په یو حدیث کې راځي چې د قرآن کریم ته حبل الله هم ویل شوی، وایي چې یو طرف الله رب العالمین سره دی، حبل رسۍ ته وایي که نه، چې دې پسې شي بس سیده به بس هغې ته رسېږي. دا او دا قرآن شریف کې چې راځي چې وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. دا ګورئ صراط دی، التم صراط دی او دا دی خو سبل دی، ولا تتبعوا السبل دا نور مختلفې لارې چې دي خلک. محترم ورونو د ټولو نه لویه مسله د انسانیت اوس دا ده. ځینې وایي چې یو پاکې اوبه نشته او ځینې وایي چې هله اقتصادي مشکل دی او ځینې وایي چې هله ولا دا فلانی دی او بستان. اصل خبره د هدایت ده. دعوتګران ناست دي او خلک دعوت کوي، پیسې مصرفوي او اغرام ده او تشویق هم دی او ترغیب هم دی، بس هدف دا دی چې خلک مستقیمې لارې نه هغه دغه کړي. او د مستقیمې لارې کوم خلک چې دي هغه اول خو خبره نه کوي، چې بیا خبره کوي په خپله خبره شرمیږي، وایي دا خلک به څه وایي. هغه خپل هغه سوچه هغه پاکه خبره چې هغه چاته نشي کولی، او شیطان او د هغې طرفداران بس بیرغ اوچت کړي ټول خلک ورنه راتاو شي. نو دا کمی دی، دا باید ازاله شي. هغوی خجالت نه وباسي چې ناروا ته خلک دعوت کوي، او یو صالح او نیک او مؤمن انسان هغه بیا دغه کوي، دا ځان کم احساس کوي. نو یو ځل بیا ترجمه وکړئ اهدي نا، اشاره مو کوي نا الصراط المستقیم. محترم و دین وروسته چې دا آیت مونږ او تاسو وایو دا 6م آیت، دا به په دې طریقه نور وایو چې مونځ معنا پیدا کړي.